خپلوانو سره ښه کول یا د خپل هیواد خدمت کول دا ډیر ثواب لري، او که د پردیو خلکو خدمت کول ډیر ثواب لري. د خپل هیواد او د خپلو خپلوانو سره ښه کول دا ډیر ثواب لري. هر څوک چې د خپل هیواد خدمت کوي او یا د خپلوانو سره ښه کوي دا 2 برابره اجر او ثواب لري. عمره ډیر ثواب لري او که حج ډیر ثواب لري. حج ډیر ثواب لري. تاسو عمرو ته مه خوشحاله کیږئ او مو منډې وهئ، کرا د حج لپاره آمادګي ونیسئ. انشاءالله یوه ورځ به ستاسې حج په نصیب سي. حج د اسلام 5مه بنا ده، نو له عمرې څخه حج ډیر ثواب لري. یو سړی د ډیر عبادت کوي خو بل طرف ته یو نفر د لږ عبادت کوي خو ښه یې کوي. کوم یو ډیر ثواب لري؟ هغه چې ښه یې کوي ډیر ثواب لري. موږ تاسو الله جل جلاله ته چې نږدې کیږو په ښه عمل باندې نږدې کیږو. ښه عمل ته خوشحاله شئ، ډیر عبادت ته مه خوشحاله کیږئ. لیبلوکم ایکم احسن عملا. یو سړی د قرار ناست د عبادت کوي، شپه ورځ ذکر کوي، بل طرف ته یو سړی د هغه فعاله ده، ګرځي، حرکت کوي، لمونځ هم کوي او حلال رزق هم ګټي. کوم یو غوره شو؟ دغه چې د فعاله ده دغه غوره شو، ځکه د ده خیر نورو خلکو ته رسیږي. دی په دې ټولنه کې ونډه اخلي. هغه څوک چې هغه فعاله وي، حرکت کوي، چست او چالاک وي، هغه غوره ده له هغه کس نه چې هغه قرار ناست وي په یو ځای باندې او د الله عبادت کوي. کوم یو غوره ده؟ خیرات ورکوونکی او که خیرات اخیستونکی. خیرات ورکوونکی غوره ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای ید العلیا خیر من الید السفلا. خیرات ورکوونکی غوره ده له خیرات اخیستونکی نه. کوشش وکړئ چې په خپل ژوند کې خیرات ورکوونکی جوړ شئ، نه خیرات اخیستونکی. والسلام. په خارج کې اوسېږئ او غواړئ چې ستاسو ماشومانو ته مونږ قرآن کریم او اسلامي درسونه ورزده کړو، همدا اوس په لاندیني واتساپ شماره اړیکه ټینګه کړئ.